Padmano dostano salam de chini rebelu astamo z gurtai. او زه جان روان زازای Har krai kau zaba de program pe pail ki de chin par la lan de malumat dar sara shari kalam. 老子的亲的 pasarari au mani pe daura ki stara mufakir au filosofo au de chin de falsafe plar balal kigi. هغه د لاوزو په نوم یو کتاب لیکلی چې د اخلاقي اصولو په نوم هم یادېږي دغه کتاب په ډېرو بهرنیو ژبو ته ترجمه شوی او په زرو بېلابېلو ډولونو چاپ شوی دی چې د چین په کتابونو کې د چاپ او ژباړې ژبې یې تر ټولو ډېرې دي لاوزو د تاویزم بنسټګر و د فلسفه پر ډول ولاړه ده道په دنیا کې د موجوداتو د واحد اصل په معنا د یعنې طبیعت او انسان باید واحد او همغږی وي همدغه واحد اصل د yin او yang ترمنځ تبادله ده د yin او yang ترمنځ تبادله څه ده د yin او yang تبادله یعنې د دوو متضادو خواو ترمنځ تبادله کېدلی شي مثلا د لاوزو په اند بدمرغي او نیکمرغي یو له بل سره تړاو لري دا امکان شته چې بدمرغي د نیکمرغۍ باعث شي او کله نیکمرغۍ د بدمرغۍ سبب وګرځي لاوزو په دې نظر و چې که څه هم یو یعنې شته او没有یعنې نشته او یو وی یعنې عمل کول او وی یعنې عمل نه کول سره په تضاد او ټکر کې دي خو یو پر بل باندې بدلېدای شي د وی یعنې عمل نه کولو فکر دا معنا لري چې یو څوک ښه کار د ګټې په موخه نه کوي خو په پای کې هی ګټې ترلاسه کړي نو په رښتیا چې یو وی یعنې عمل کول دي له دې څخه څرګندېږي چې خلک باید د ګټو په لټون پسې خوږمن او دردمن نشي د عمل نه کولو فکر پر چینایانو ژوره اغېزه کړې ده نو د چینایانو په اند ساده ژوند او جنګ ته نه ویل ښه اخلاق دي ډیره مننه چې د فلسفې په اړه مو ښایسته معلومات را سره شریک کړل فکر کوم د لاوزو فلسفه نه یوازې په چین بلکې په نړۍ کې هم مهم مقام او ځای لري هو همداسې ده نو اوس به د چیني ژبې لوست پیل کړو سمه ده زموږ نننی لوست د ش کلمې ته ځانګړی شوی دی د ش کلمې معنا په پښتو ژبه کې له یم یو یې یاست دی او دی سره برابره ده سمه ده خو ش کلمه د جنس له پلوه مختلفې بڼې نه لري او مفرد او جمع بڼې هم نه لري دا د پښتو له کلمو سره توپیر لري زما په اند د چیني ژبې ګرامر د پښتو په پرتله اسانه او ساده ده هو سمه ده د کلمه ش د فاعل او مفعول ترمنځ د پیوستون یا د تایید او ټاکنې د څرګندونې رولونه لوبوي دغه کلمه زموږ په ژوند کې ډېره کارول کیږي د مثال په توګه موږ د هو او مناو د څرګندونې په وخت کې همیشه ش ده وایو چینایان د ش د په ویلو سره د منلو او تایید منالو څرګندوي دا نه یوازې په خبرو کې بلکې په کتبي لیکنو او رسمي حالاتو کې هم کارول کیږي اوس به د ش کلمې په باب څو جملې زده کړو سمه ده我是老师یعنې زه ښوونکی یم他们是商人معنی دا ده چې دوی سوداګر دي中国的首都是北京یعنې بیجینګ د چین پلازمینه ده水是液体冰是固体یعنی اوبه مایع دي او یخ جامد ده سمه ده که موږ له ش وړاندې بو کلمه جمع کړو نو یوه نوې کلمه به رامنځته شي چې بوش ویل کیږي بوش د ش منفي بڼه ده نو موږ د ردولو او نه منلو په وخت کې بوش وایو بوش هم په خبرو کې او هم په کتبي لیکنو کې رسمي حالاتو کې کارول کیږي اوس به د خبرو تمرین وکړو سمه ده这是你的手机吗یعنې آیا دا ستا موبایل فون دی是的یعنې سمه ده这是你的书吗یعنې دا ستا کتاب دی不是这是哈米迪的书نه دا د حمیدي کتاب دی
阿富汗是中国的邻国吗？यानी आया अफगानिस्तान的青高万代黑瓦代？是的，यानी sama的。你是中国人吗？यानी他去哪里耶？不是，我是阿富汗人。那是阿富汗人。Para sila paraday是hampa puktanu ki karawal kigi au umuman de puktane de jumlai papaiki ma karima jama kigi ma karima pa paktu jabaki de aya pasang da yane yawazi de puktane na hadahu ma de jumlai papaiki au aya de jumlai pa sarki karawal kigi de belge patoga 这是你的桌子吗 Mana ya dada ci aya dasta misday 不这不是我的桌子，那它怎么没那的？你是记者吗？यानी आया थ खबरियाल ये？是的，我是记者。什么的？这खबरियाल呀？你是阿富汗人吗？यानी आया थ阿富汗ये？是的，我是阿富汗人。यानी什么的？这阿富汗人。Perayado tariku sarabera de karime shi au karime de per jaman kawaru sara waqt zai au zangertiata ishara kawalaishu de belge patoga 我是昨天到喀布尔的 yani ze parun kabul tarasi drayam per daga jumlaki mong para 昨天 yani parun tingar kraidai 他的中文是在北京学的。यानी هغه په بیجینګ کې چینی ژبه زده کړې ده دلته مونږ پر بیجینګ ټینګار کړی دی那朵花是红色的 یعنی هغه ګل سور دی دلته مونږ پر سور رنګ ټینګار کړی دی ښه درنو لیدونکو زموږ نننی لوست په همدې ځای پای ته ورسېد هیله ده چې د ښه کلمه مو زده کړي وي او د کارولو په اړه یې پوه شوي وای ها هیله ده چې تاسو تر لوست وروسته زیات تمرینونه وکړئ بریالي اوسئ再见د خدای په امان再见